د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته زبل کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او ښیښه ونیول شوه. په زبل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او ښیښه ونیول شوه. د زبل نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په اوټونیس موټر کې 14.5 کیلوګرام ښیښه او د غډول یو کورلا موټر 6 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زبل ولایت امنیه قومندان وایس میر سنوي ته ویل چې د نشي مواد له هلمند او زبل ولایتونو څخه خبر شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیول شوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند په واده من ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بیرته نیولې. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یوې مشخصه برنامې په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې نیولې دي او اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی. یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمدآباد او سیدکرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې نن پرون جمعه د باغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلاګای سیمې هم له طالبانو نیول شوي دي. او هند وایي په افغانستان کې د پاکستان له کړنو ټوله نړۍ خبره ده. هندوستان وایي چې په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ له ټولو ښکېلو اړخونو سره په اړیکه کې دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې نړۍ ښه پوهیږي چې پاکستان په افغانستان کې کوم کارونه وکړل. په افغانستان کې د هندوستان د موجودیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تبصرې په خبرګون کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اردیم باگچی ویلي چې نړۍ ته ښه معلومه ده چې پاکستان په افغانستان کې څه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي و چې د هند لخوا په پاکستان کې د شرپارونې په خاطر د افغانستان له خاورې د کار اخیستلو له امله سخت رنځ وړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.